الرحمن الرحیم. رابسونن مرتض دا وایي چې څنګه کولی شو دغه د مکتب نتایج په اتما ډول معلوم کړو. یعنې کله چې په اوله ورځ لیست جوړ سي شکو ته هم باید خپله نومان ولیکل سي او کله چې استاذ په شکو کې نمرې ورسوي د ده خلص نتایج باید موږ ته خپله راوځي. انشاءالله بیا یو بل لیست دی دغه اوس چې د معرف دپاره جوړ سوی دی دا هم یو څه غلطۍ لري دا اوس هم خو هغه بیا یو بل تنه زه درته وایم انشاءالله هغه به هم اصلاح وي. نن یې هغه رقم جوړو خو یوازې به د یو امتحان دپاره یا به د دغه دپاره چهارنیمه دپاره یا به د سالانه دپاره بیا د دواړو دپاره بیا مجموع یو بله ورځ وایو. زه اول راولاړېږم یو لیست جوړوم. لیست د دې دپاره هر کله چې شاګردان مکتب ته داخلیږي هغه یو لیست جوړېږي چې په هغه کې نوم مو د پلان هم دا شان لیکل کېږي. هغه نوم بیا تاسو ولیکئ چې پوهنې وزارت دی، معرف ریاست دی، احمدشاه بابا لیسه دی، دغه لیست هغه تاسو ولیکئ. زه ډایرکټ دلته فقط ګڼه لیکم. دلته مو لیست ولیکئ، په دې ځای کې لیکو ګڼه. ګڼه معنا مسلسل شماره نوم، دلته لیکو د فلار نوم، نیکه نوم، اساس نمبر. په دا ډول سره دا یو لیست دی چې اول ورځ موږ ته شاګرد راځي په دا ډول لیست شو. اوس زه غواړم چې شوکه جوړه کړم. د شوکې دپاره زه په دې ځای کې درېږم، زه لیکم مساوي. مساوي دا خانه، دلته دا خانه مساوي کوم. دا معنا چې دلته مې کم شی ولیکئ هلته چې هغه شی ډایرکټ راسي انټر کړئ. ګورئ که تاسو ګورئ ګاڼه ولیکل سول که نور داسې کش کو چې هلته نوم شان کم شی رسېدلی هغه دلته هم رسېږي، هغه اساس نمبر یې ولیکل سو. اوس زه دلته نمرې لرم. فرض که زه به د سلو د قرار حساب ورته وکړو. تاسو فرض کړئ چې د سلو د قرار د حساب یې شپېته نمرې په مکتب کې که چیرې نمرې د شپېتو د قرار وې نو بیا فکر کوم څلور یو جي څلور دوه جي که داسې درې درې یو جي بیا شپږ پنځوس ودي داسې یو ترتیب یې سته. لس نمرې فرض که د پوهنتون د هم لس نمرې بیا د شپېتو د قرار څخه نمرې دي او بیا دلته لیکل سوي مجموعه. مجموعه هم په دې خاطر ولیکل چې دغه نمرې باید ټوله موږ ته سره جمع سي چې شل یې دا وړ جي لس دا جي پنځه دا جي جیش دا جي نو ټوله څو کېږي مساوي سم قوس خلاص چې جمع کړه دغه نمرې په خپل منځ کې راته جمع کړه چې څو نمرې دي. قوس بند د موږ ته نمرې مجموع کړی راته چې دغه نفر په دغه مضمون کې دوه نمرې یوړلې او دا هم دلته چې دا نمرې انتخاب کړئ دا فارمول به داسې راکش کړي نوټ سره. دلته باید تاسو نور هغه خپل نومانو شان د مکتب دی هغه د چې په شوکه کې کم شان مهم دي نه لکه دغه مکتب دی پوهنې وزارت دی هغه شی به تاسو خپله لیکلی. مثلا دلته لیکل سوی کندهار پوهنې ریاست، مثلا فرض کې احمدشاه علي لیسه دا رقم. مثلا فرض کې دلته ورته لیکم د پښتو مضمون شقه د سلو نمرو له قراره. دا ما یو مثال ورکړي یعنې د سلو نمرو د لورۍ څخه یا د پښتو مضمون شقه. نور هغه فارمټ یې باید تاسو عیار کړئ چې معنا په مابینځ کې راوله، سایز یې باید څونه وي، فونټ یې څونه وي هغه فرض کړئ تاسو ټاکلی دي. کنټرول ا ټوله مو انتخاب کړئ. په دې ځای کې موږ تاسې یو بارډر ورکړئ. دا فرض کړئ زموږ کوم مضمون سو پښتو مضمون سو. اوس نور مضامینو شوکه ټولو مضامینو شوکې په دغه ډول خو فقط هر استاد خپلې نمرې چې شکې تغیري نو زه ورته هم د دغه شیټ څخه کریټ کاپي راته جوړه کړه اوکې کړه. بیا دا دواړه شیټونه انتخابو رایټ کلیک ورکړو کریټا کاپي راته جوړ کړه اوکې دا یې درته راغلی. او اوس دلته زه راځم فرض که دا مضمون کوم مضمون کومه فرض که دلته به ورکړو نوم به د دري مضمون ورکړو دري مضمون. دلته به هم دري مضمون ولیکئ. دا دې دپاره چې شیټ موږ ته معلوم وي داسې که 12 مضمون وي که 10 مضمون وي ته به په دغه ډول سره واړوئ. فرض که زموږ فیزیک نمرې شوی دلته هم فیزیک ولیکئ. دلته فرض که زه ورته لیکم مثلا زموږ دپاره کیمیا شول یا قرآن کریم شو. نور مضامین په دغه ترتیب سره تاسو ولیکئ. یا که یو بل مضمون هم لیکئ یا موف کاپي ته راسئ یا کریټا کاپي کوئ. مثلا دلته زه ورته لیکم رایټ کلیک کیمیا بس نور انشاءالله تاسو ولیکئ. اوس زه غواړم چې یو شیټ جوړ کړم د خلص نتایج په نامه سره چې ما ته نتایج په دې شیټ کې راوځي او په نتایج به تاسو ته په اتما ډول راوځي. تاسو به د نتایجو سره کار هم نه وي نور نتایج تاسو ته خپله راوځي. نو دلته لیکو مساوي
لیست ته راځم زه ورته همدغه خانه مساوي کړه چې دلته مې کوم شی ولیکي هغه شی دلته راته راوله انټر یې کله چې دا فارمول داسې راکاش کړي تر هر څو پورې چې اساس نمبر اوس زما د پښتو مضمون نمرې چې دلته راسي که دلته زه احمد ولیکم احمد ته پښتو کې څو نمرې ورځي هغه باید دلته راته راسي دلته لیکو درې دلته لیکو کیمیا دلته لیکو فیزیک دلته لیکو قرآن کریم په دا ترتیب سره تاسو لیکئ دلته لیکو مجموعه نمرې څو ورځي دلته لیکو فیصدي لیکو چې د 100% سوی ده دلته زه حساب وکړم دا حساب زما د فارمول دپاره زه سر در خلاصوم چې دا ولې موږ ولیکئ او دلته لیکو نتیجه چې دا نفر کامیابه دی که ناکامه دلته لیکم درجه چې څوک اول نمره سو څوک دویم نمره سو دلته چې موږ تاسې دا لیکنه کړې ده دا فارمول به تاسو داسې راکاش کړئ بل په دې ځای کې تاسو لرئ د پښتو نمرې مساوي به ولیکئ دلته به راسئ د پښتو د مجموعه نمرې سره بیا مساوي کړئ ځکه احمد په 100% کې دونه ورځي په دې کې دونه په دې کې دونه نو ټوله یې دونه نمرې ورځي بیا راسئ درې نمرې به مساوي کړئ د هر مضمون مجموعه نمرې به په دې ترتیب سره تاسې څه کړئ مساوي کړئ کیمیا مساوي فیزیک دغه ډول سره قرآن کریم انټر بیا به مجموعه راوباسو الټ مساوي د سم فنکشن شارټ کټ کې وای چې ته ماته دغه نمرې په خپل مابینس کې راته جمع کړه انټر بیا فیصدي راباسو موږ تاسو ویلي وو چې مساوي ایوریج معنا اوسط یې راته راوباسه د کوم نمرو یا دغه نمرې په خپل مابینس کې جمع کړه بیرته د دې پر تعداد تقسیم کړه چې 5 مضمونه جمع کېږي پر 5 تقسیمیږي انټر کړئ بل که غواړو چې حساب راوباسو دا حساب ما د جې دپاره ورکړئ چې زه غواړم چې ناکام راوباسم اوس ګوره که زه دلته راسم په نتیجه کې زه تر هغه ساعته ناکام نسم رایستلی دا خو اوس 5 مضمونه دي نو زه 15 شرطه 5 کې نسم ورکولی 5 کې د یوې خانې شرط ورکول کېږي که دا خانه په دونه مساوي سره کړ شول دا دویمه خانه بیا نه کېږي دا درېیمه نه کېږي مثلا د هغه رقم په مضامین کې نو 11 مضمونه 11 مضمونه نه کېږي نو تاسو به اپلای حسابوي دلته ورته لیکو مساوي count f حساب که قوس خلاص چې شي ساکم په دغه ساحه کې ته ماته حساب کړ کاما چې شي درته حساب کم کرایټریا ستا رینج دی ډبل کوټیشن چې کم سي تر څو فرض کړه 55 زه فرض کړه زور ته هم ناکامه دی ډبل کوټیشن زور ته هم هغه خانې ماته حساب کړ چې تر 55 کم سي کله چې در 55 کم سي دا معنا ناکام دی په مکتب کې ورته وایي چې تر 14 کم سي تر 14 چې کم سي دا معنا چې دی چې دی ناکامه دی اوس دی ماته دا حسابي چې څو خانې تر 14 تر 55 کم دي که یوه خانه تر 55 کم سول دا معنا چې دی په یو مضمون کې ناکام سو که دوه دا کم سول دا معنا چې دی په دوو کې ناکام سو انټر اوس دی په 5 مضمونو کې ناکامه دی ځکه 5 خانې داسې چې هغه کې د نمرې چشتي 0 دي اوس نتیجه پسې ورته لیکو زور ته مساوي اف قوس خلاص که چیرې دغه د حساب خانه مساوي سوله یا لوړه سول په څو سره په یوه سره یعنې که دلته یو ولیکل سو یا د یوه څخه ډېر ولیکل سول بره دا معنا چې دی ناکامه دی که یو ولیکل سو دا معنا په یوه مضمون کې ناکامه دی که دوه ولیکل سول د جې معنا دا ده چې دی په 2 مضمونو کې ناکامه دی که 3 ولیکل سول دا معنا چې دی په 3 کې ناکامه دی کاما ډبل کوټشن ته ماته څه شي ولیکه ته ماته ولیکه چې دا نفر ناکامه دی ډبل کوټشن کاما که چیرې دا نه ولیکل سو بیا څه راته ولیکه راته ولیکه چې دا بریالی دی ډبل کوټشن بریالی ډبل کوټشن قوس بند انټر اوس ناکامه دی ځکه ناکامه دی چې په 5 مضامینو کې دی ماته ناکامه دی دلته لیکو مساوي رینک درجه رایستل قوس خلاص ته ماته معلومه که چې څوک اول نمره دی څوک دوه نمره دی نو نمرې کمه دی ته ماته دغه مجموعه نمرې کاما نمبر دغه دی ریفرنس آر ای اف معنا ریفرنس مقایسه که د کوم خانو سره د دغه ټوله مجموعې سره ماته مقایسه که 400 ده اف سلور بټن به پریس کی دغه اف سلور بټن دلته د ډالر ساين اترازي دغه د ډالر ساين د ادرس معنا لري چې ته دغه د کې 5 کالم چې دی د کې کالم 15 مره دغه ټول خانو سره اړ وسره جلا مقایسه که کدا تصور نه کی بیا غلطیږي انټر کی اوس دا فارمول تاسو دا سور کړئ دا داسې انتخاب کې راکاش کی دلته نو بیا تاسو ولیکئ چې مشابه علیسا او دا اوس نور بلا دا نتایج تا خپل راوځي نور ستا د نتایج سره هیڅ کار نشته تر اوسه دلته په اول په خپل لیست کې نومان ورسو مثلا اوله شماره دویمه شماره دریمه شماره تاسو داسې ډاټا انټري وکړه په دې ځای کې یو 15 نمبر سو بالا باسته احمد نورلا
نوید احمد، عمر شاه، گل محمد، فواد، جانان، یونس، فولاد آغا، زبیر آغا د علیزی مون په لاس درکړي، محمد طاهر، کریم الله. څو سپین ږیرو نومان اتو یاست؟ قمردین، دا به هم داد محمد زوی کو. په دې ځای کې فرض کړئ دا نمرې ورسېدل، هلته خو سیم معلوم دی چې دا د کم سیم دی. ښه دلته تاسو ورته کله چې تاسو دا نتایج دلته تاسو لیست ورسوئ، په پښتو کې هم خپله ورسېدل، په دري کې هم ورسېدل، په کیمیا کې هم ورسېدل، په فزیک کې هم ورسېدل، قرآن کریم کې هم، په خلاص نتایج کې هم خپله ورسېدل. اوس نو پښتو مضمون استاد راځي خپلې نمرې رسوي. مثلا فرض که دغه نفر ته یې ورکړي دي 19 نمرې، دغه ته یې ورکړي دي 18 نمرې، دغه ته یې ورکړي دي 20 نمرې، ده ته یې ورکړي دي 12 نمرې، ده ته یې ورکړي دي 19 نمرې، ده ته یې ورکړي وي 15 نمرې، په دغه ته یې 2 ورکړي وي. دا نفر نمرې ورجي 23 نمرې، په دې کې 2 ورجي، په دې کې 2 نور دونه وخت نشته شاید چې دا ټول نمرې رسو. دا به زه کاپي کړم، فقط په دغه مضامینو کې به ورته پیسټ کړو. ما زه به لږ لږ تغییر راولو. او اوس زه راځم په دې مضمون کې زه نمرې ورته تغییروم چې ده دلته څو ورجي 20 ورجي، ده څو ورجي 10 ورجي، په دغه کې 15 ورجي. څلور ورجي کیمیا ته راځو. دا استاد بیا ټول ته 6 ورکړي، په دې کې 10 ورکړي ټول ته. اوس دا نمرې فرض کړئ موږ ورسولې، کله چې تاسو نتایج ته راسئ په دې ځای کې تاسو ته وایي چې یو نفر ناکامه دی. هغه څوک ناکامه سوی دی؟ په یوه مضمون کې ناکامه دی. کوم یو دی؟ عمر شاه ناکامه سوی دی. او دلته باید تاسو دا ورکړئ چې کله در 55 کم سي کنډیشنر فارمټینګ که ستاسو باید چې ما درته ویلي وو چې تاسو ته باید رنګ په اتوما ډول واخلئ چې تا ته بیا معلوم سي په اتوما ډول چې دی په کم یوه کې ناکامه دی. تر څو کم سي؟ تر 55 کم سي. دا دی فولاد په یو مضمون کې ناکام دی، 53 په پښتو کې ورجي دی، دلته هم ناکامه درته لیکل دی، په یو مضمون کې ناکام دی. بل په دې ځای کې تا ته وایي چې دغه نفر عمر شاه ناکامه دی، په فزیک کې ناکام دی، دلته هم ناکام دی لیکل. اول نمره چې دغه نفر دی چې تر ټولې نمرې ډېر جنورلا دی. دویم نمره چې مثلا فرض کړه ګل محمد دی. دریم نمره چې مثلا فرض کړه څوک دی؟ نوید احمد دی. په دغه ترتیب سره تاسو ته ټول نتایج خپل وایسل. نور هیڅ کار نه غواړي. څونه اسانه معرف کړئ نو سزا هم پخته په 2 تیر ایستل نه بیا اصل غلطیان لري دونه په اسانۍ سره. دا اوس موږ ته د نن درس نور به ان شاء الله په راتلونکي بیا وایو. بالکل که غواړئ چې تاسې معلوم کړئ چې معنا سره مخ ته شاته کړئ، بیا دلته بالکل کولی شئ چې تاسې سورټ کړئ. مثلا سورټ سمالېسټ ټو لارجسټ کړئ. اول نمره دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی، څلورم دا دی، پنځم دا دی، ټول شمارې درته